شیطان چې کله وویلی شي دا شیطان په پیریانو کې هم کیدی شي دا په انسانانو کې هم کیدی شي ولې موږ دا ووایي شیطان مطلب دی لرې کړی شوی د هر خیر نه نو انسانانو کې هم کیدی شي اوس یو سړی وایي چې انسانانو کې څنګه دی نو ګوره انسانانو کې شیطان معنا د خیر نه لري په دې معنا سره د شیطان دی که نه یا د ده خواوشا کې چې کوم خلک دي د هغوی د طبیعت نه د طبیعت لرې دی شر پکې پروت دی شیطان نه شو لکه اوس علاقه ټوله جنگ جګړه نه کوي غل پکې نشتی فحاش نشتی دا د دوی طبیعت دی دا د هغوی خوی دی دا د هغوی سړیتوب دی یو پکې فحاش دی یو پکې ډم دی یو پکې غل دی یو پکې جنگ جګړې قتلونه کوي نو دی شیطان شو لرې شو د دې خلکو نه طبیعت یې لرې دی د خلکو د دې طبیعت نه ځکه چې د په طبیعت کې شر پروت دی د هغوی په طبیعت کې خیر پروت دی ورسېدی که نه اوس هم نه یې پوه الله قرآن کې وایي وکذلک جعلنا لکل نبي عدوا شیاطین الانس والجن موږ د هر نبي دپاره دشمنان ګرځولي دي شیطانان چې هغه په انسانانو کې هم دي الله وایي په پیریانو کې هم دي اخرنۍ صورت چې موږ ختمو صورت الناس موږ وایو من الجنة والناس هغه شیطانان که هغه په پیریانو کې دي او که په انسانانو کې دي پیری شیطان زموږ نه پټ دی وسوسې راځي انسانانو کې چې کوم شیطان دی هغه موږ ته مخې ته دی هغه موږ ته مخامخ لګیا دی بد عمل راته ښایسته کوي په نیغې لارې نه ماړی د شر نه راته خیر جوړ کړي د خیر نه راته شر جوړ کړي نو دی هم شیطان دی د هغه شیطان سره به څه کوې اعوذ بالله ووایه الله ته سوال وکړه هغه تښتي د دې شیطان سره به څه کوو د دې یو طریقه دا ده چې ته د ده سره تعلقات ختم کړي لږې تاله نقصان درکوي درېیمه طریقه دا ده چې بلکل د بچ کېدو لار ترې نه وي نو هسې به ورته جی جان کوي چې د ده د شر نه ځان بچ کړي او حدیث کې راځي رسول وسلم وایي وی په انسانانو کې بدترین انسان هغه دی چې خلک ورسره ښه چلن په دې کوي چې د ده د شر نه ځان بچ کړي الله اکبر هسې ځان ته وګورئ ګورئ موږ له پکار چې هر سړی ځان ته وګوري چې موږ سره چې خلک ښه چلن کوي چې دا ولې کوي ما کې څه شر خو نه دی که نه لکه یو سړی دومره شري دی دومره خباثت پکې پروت دی چې دا خلک ورته خاندي را خاندي په دې نه چې دا سړی خوښ دی یا دی د عزت خاوند دی چې د ده دا شر موږ ته راونه رسي نو دا په انسانانو کې د شیطانانو نه د بچ کېدو یوه لار هغه دا ده